دی اللہ تبارک و تعالی پا مبارک دین مانتے مینو زمائی عزت مندو قدر مندو غیرت مندو مسلمانانو مشرانو او کشرانو دمان مخ کے شیر سرحد فاضل نوجوان حضرت مولانا فضل غفور سے دامت برکاتہم العالیہ ددی موقع مناسبت سره ډیر خپل انداز سره بیان وکړ او د هغې نه مخکې ډېر لوی بزرګانو اکابرو مشرانو بیانات وکړه او تاسو به اورئ. زه چې راتلمه نو زما په ذهن کې یو واقعه یاد شوه راته. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ تبارک و تعالی یو جلیل القدر حسین و جمیل پیغمبر دے دی مصر په بازار کې خرید او فروخت پارا پیش شوی دی او د هغه خرید او فروخت پارا لوی تاجران دی علاقی معززین و مشران بادشاہان و وزیران و مشیران دی پیسے او دی دنیا دی دولت خاوندان اغب دا سے یو قطارونو کے ولاری دی بادشاہان و زانتا لین دے وزیران و زانتا لین دے مشیران و زانتا لین دے دی دنیا پیسے خاوندان و زانتا لین دے. نو بدغه د لینونو کې یو بوډۍ ښځه ولاړه ده. هغه بوډۍ ښځه چې د هغې په سر باندې د پاتې کېدو دپاره د کوټې سوری نشته، خپل د خېټې هغه لوږې تنده ماتولو دپاره روټۍ او اوبه نشته، بدن پټولو دپاره کپړه نشته، خپل په سر باندې د خاوند هغه سوری نشته او ډېر په ضعف او په کمزورۍ په حالت کې د امسا په سهارۍ باندې هغه هلته ولاړه ده. ملا یې ډېره ټیټه ده، خلک ورته حیران دی. چاته یې نه تپوس وکړه چې ابۍ د یوسف علیه السلام د خریدارانو دپاره دا خو د دې دپاره سرمایه پکاره ده، پیسې پکار دي او سفارشونه پکار دي، تاسو که خو هیڅ هم په لاس نشته، خوراک له روټۍ نشته، څښلو له اوبه نشته، بدن پټولو دپاره کپړه نشته، خپې پټولو دپاره پیزار نشته، د خاوند سوری در باندې هم نشته. ای مورې په څه دپاره دومره په کمزورې بدن باندې ولاړې؟ نو په سترګو کې اوښې رالې. وی بچیا ما ته دا پته ده چې د دنیا مال او متاع زما په لاس کې نشته، ما څخه د دنیا او د یوسف علیه السلام د خریدارۍ هغه اسباب مهیا نه دي، نشته را څخه. لیکن په ورځ د قیامت چې کله د یوسف علیه السلام د خریدارانو هغه لین به جوړېږي، دا دنیا ده فانی ده، پاتې بشي لاره بشي، لیکن دا مکافات عمل دی که دنیا کې نه آخرت کې به د مخامخ راځي. نو سبا چې کله د یوسف علیه السلام دغه خریدارانو هغه لینونه هلته به هم دغه جوړېږي. نو زه دا غواړم چې ما څخه خریدارۍ دپاره د اخیستو دپاره هغه طاقت نه لرم، هغه مال نه لرم، هغه پیسه نه لرم، لیکن خپل نوم د خریدارانو یوسف په صف کې شاملول غواړم. نو الحمدلله زما سمیت تاسو ټول دلته د خپل آقا حضور رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د شفاعت په غرض باندې په حوض کوثر باندې د هغو د لاس مبارک نه جام کوثر اخیستو دپاره په ورځ د قیامت د رب په دربار کې د هغه شفاعت دپاره نن زه
تاسو زمون ایمان به هم ډیر کمزوري زمون اعمال به هم ډیر کمزوري زمون هر څه به ډیر کمزوري لیکن ان شاء الله ز علی وجه البصیرت تتبیما چې الله به زمون دا قدمونه د رسول الله د شفاعت ذریعہ ګرځي زما مرشد پاک د چا چې تاسو بار تعریف اورئ دارالعلوم حقانیه زما د والد ماجد مادر علمی د حقانیت او دیوار سره د هغه مینه او محبت شاګردان بدیری فضلا بدیری لیکن زما والد صاحب رحمه الله خپل په ژوند کې کله مجه په دې روډ باندې تیرېده تباریا براته دا مال یاد نه دي چې هغه خپل د استاد قبر مبارک ته حاضر شوی نه وي خپل مادر علمي دا دیواره خپل په خوږو سترګو کتلې نه وي او د کامیابۍ دپاره یې دعاګانې ورته نه کړي او غیبانه د هغې تذکرې او چرچې نه کړي د دې دپاره غمه شپه به هغه دعاګانې کولې چې خدایه د هر قسم د شر او د فتنې نه دا د دیوبند ثاني دا د علم عظیمه اداره د علم او عمل یو عظیمه یا الله په دنیا کې د دې په وجه علم خور شوی دی الله د دې ظاهر او باطن حفاظت وکړي نو والد گرامی رحمه الله د دارالعلوم حقانیه سن 71 کې فراغت شوی دی اوسې به هم په لیسټ باندې نوم لیکلی وي مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتهم الله دې ژوند عمر کې ډېر برکت واچي ما دې هغه د خولې نه نو ډېرو اکابرو د خولې نه دا خبرې بلکې مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دارالعلوم زکریا په یو تقریب کې د علماو په مجلس کې دا برملا اظهار کړی دی چې مولانا هزاروی رحمه الله دا د دارالعلوم حقانیه هغه شاګرد دی هغه چشم و چراغ دی هغه زیرت دی چې مونږ به وي یا الله د جهاد په میدان کې تا مونږ ته لوی لوی خلک راکړي دي د دعوت په میدان کې د لوی لوی خلک راکړي دي د تصنیف په میدان کې د لوی لوی خلک راکړي دي الله د درس او تدریس په میدان کې یا الله تا مونږ ته لوی لوی خلک د دین د ټولو شعبو د ژوندۍ کولو دا عظیمه اداره تا مونږ ته راکړې ده الله یو کار پاتې دی رسول الله مبارک چې کوم مشن تکمیل دپاره الله باندې ګلیو هغه درې شیزونه دي یو پکې دی ویزکیهم دا ورته ارشاد دی چې د دوی زړونه پاک کړي د دوی اصلاح باطن وکړي یا الله دارالعلوم حقانیت هغه کس ورکې الحمدلله الله زمونږ د حضرت په شکل کې دارالعلوم حقانیت یو جامع او معنی پیر هم ورکړی او صرف د خانقاه پیر نو الحمدلله دا ځان تحدیث په نعمت په تور ویم زما اکابر ناس دي د دوی په موجودګۍ کې ویم د تبلیغ میدان چې کله کمزوري شوی دی زما حضرت رحمه الله په هغه میدان کې توپ وهلی دی که اسلامي سیاست کمزوري شوی دی او تاسو سرحد والا KPK والا د دې علاقې والا ټول پیژنئ چې الحمدلله الیکشن په ورځو کې حضرت رحمه الله خپل ټول کارونه هغه بالا اطاعت ایښي دي او د جمعیت علماء اسلام مرسته یې کړې ده په هر میدان کې د هغو سات یې ورکړی دی او دغه رنګې که د جهاد میدان کمزوری شوی دی هغې ته یې توپ وهل دی د دین په هر شعبې کې او که د ختم نبوت ته محاذ زما حضرت رحمه الله به وایي چې دوه عمله الله ته ډېر محبوب دی وزه درته دا د بصیرت په نظر ویمه چې الله به دوه عمله چرته هم د یو مسلمان نه ضایع کوي تا ته ما ته نشته پته چې زما مونځ د الله په دربار کې قبول دی یا نه دی تا ته ما ته نشته پته چې روژه قبول ده او که نه ده تا ته ما ته دا نشته پته چې زما او ستا حج بیت الله قبول دی یا نه دی نور د خیر کارونه قبول دی یا نه دی لیکن دوه کارونه هغه د الله په دربار کې هغه وی په پټو سترګو باندې قبول دی یو به یې وی چې د درود شریف کثرت کوه ولې دا درود شریف دا د چا بزرگ وظیفه نه ده
دا د چا ولی الله وظیفه نه ده دا د چا محدث وظیفه نه ده دا درود شریف د الله مبارک عمل او وظیفه ده او څوک چې درود شریف لولي الله ورته خپل مینه هم ورکوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه غلامي او اتباع ورته نصیب کوي او الله د نظرنا هغه ټول خوف او هراس او پریشانیانې ازمایښونه او تکلیفونه الله دې هغه نه لرې کوي د درود شریف د برکته او دوی مې فرمایل چې هغه عمل چې کوم د ختم نبوت لپاره اوچت شوی دی کم قدم زما او ستاسو د ختم نبوت په دفاع کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ناموس په دفاع کې هغه اوچت شوی دی الله به هغه قدم هغه وجود الله به چرته دوزخ ته نه بیایي نو عزتمندو 1973 پرون 7 ستمبر لار هر کال چې کله 7 ستمبر راشي نو د 1 ستمبر نه زمونږ عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدلله دې دا قائم او دائم ساتي چې د ډېرو مسلمانانو ایمانونه د دوی د وجه محفوظ دي د دوی د مهنت او د کاوشونو په وجه باندې مسلمانان خپل خوږ پیغمبر پیژندلی دی د الله دین یې پیژندلی دی د رسول الله غلامي او اتباع یې پیژندلی ده نو 7 ستمبر 1974 نن خلک وایي دا د قادیانیانو جمله را یاد ساتئ چې مال مولا خوښ دی خو چې خوږې خوږې خبرې کوي په منبر باندې مال تبلیغي خوښ دی خو چې خوږې خوږې خبرې کوي په منبر باندې مال هغه مدرس خوښ دی چې په مسند باندې ناست دی او خواږه خواږه حدیثونه او قصې راته اوري لیکن مال که نه دی خوښ مال د پارلمنت او د اسمبلی مولا خوښ نه دی ولې چې د اسمبلی په ذریعې هغه مولا ستاسو جنازه وښکل ده ان شاء الله مولیانو سره به الیکشن کې تعاون کوي علما به مخکې لېږي ان شاء الله نن سبا یو بل فتنه اوچته شوې ده مولانا فضل الرحمان صاحب کو जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट को इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए ज़मीन हमें चाहिए बरमरा में हमें इस्लाम भी चाहिए हमें इस्लामाबाद भी चाहिए माशाअल्लाह दा पाकिस्तान दा भी गराने पारा नबी आजाद शवे दा भी फहाशा दा उरियाने दी पारा नबी आजाद शवे चाची दा दे पे आजादी की कुर्बानी वर्करे दा अगर नननी जलागान नदी और नन से कम दा इतराज की अगर अंग्रेज गुलामान दी तारीख उचत करे या मैं प्लेरों निकलो ये अंग्रेज देशपों गुलामी करी हुई जिंदा है जमीयत जिंदा है यहूदियों का जो यार है गद्दार है गद्दारियों का जो यार है गद्दार है पाकिस्तान ने बारह से कम खल को कुर्बानी वर्करे दा समा स्वानान जमा आबा व अजदाद जमा दे पैगंबर दे कलीमे खावंदान दे गुम्बत खिजरा दे मकीन आशिकान जमा दे कौम नौजवानान नूरा खुंदे और जमा अकाबे उलमा देवबंदो दे पाकिस्तान बुनियाद के अहमल वीर तुए करी दी और पाकिस्तान आजाद करे तो कम मिशन मानते थे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और उस दाचे कम इजलागान लागेंगे वो सोई पाकिस्तान का मतलब क्या जो कुछ मिले जेब पा वसले के ना उलमा उस नारा लगोले वा और दे पाकिस्तान दा झंडा दाम याद साथ है अल्हम्दुलिल्लाह दा जोड़ करे हम यो दीनदार मौलादा कायदे आजम मोहम्मद अली जना प मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के तकरीबी नमाई 14 अगस्त के दा झंडे चिचा पलास मानते ऊंचा करेदा फिजा के बुलंद करेदा खुदा दा झंडा ता कयामत सादो आबाद साथे दाइस डेमोक्रेट मानते न दा दाई दे अंग्रेजानो तारीसत मानते न दा स्टूडेंटानो मानते न दा
دا په چا باندې عزت کړې وه د دیوبند هغه دوه بچي هغه نوجوانان یو ته وي شبیر احمد عثماني او بل ته وي ظفر احمد عثماني جوړه کړې هم مولا ده خېجوړې هم مولا ده او نن به دې تحفظ هم په پارلمنټ کې په هر میدان کې مولا کې انشاءالله نو عزتمندو د علماو په هر میدان کې به سات ورکوئ خپل سعادت بګڼئ نو پاکستان آزاد شوی اسلام دپاره دی د کلمې په بنیاد باندې آزاد شوی دی د رسول الله په عشق باندې آزاد شوی دی د ډانسونو دپاره کنجرتوب دپاره د زنا حدو دپاره د نور حرامي توبونو د بېدراو د ګمراهۍ دپاره نه دا د رسول الله د دین د حفاظت دپاره دا د ختم نبوت د تحفظ دپاره دا د جماعتونو د مدرسو مادل وجود کې راتلو دپاره دا پاکستان آزاد شوی دی نن مدرسو خلاف سازشونه دي علماو خلاف سازشونه دي جماعتونو خلاف سازشونه دي د جمعیت خلاف سازشونه دي او نن زما د خوږ پیغمبر د چا دپاره چې دا ملک آزاد شوی دی قرباني ورکړې ده نن د هغه د ناموس د تحفظ بیک سے غواړم سوالګری مزه په عدالتونو باندې او کوم خدارانو چې رسول الله په شان کې ګستاخی کړې ده خپل آقاګانو لا کاناډا لا امریکا لا او يهود او نصارو خوشالۍ دپاره په عزت سره بار کړي دي او کوم چې د رسول الله محافظان دي د ختم نبوت محافظان دي مجاهدان او غازیان دي نن هغه په جیلونو کې پراته دي مقدمې په چلیږي مجاهدین ختم نبوت زنده‌باد قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں پہ لعنت عزتمندو ان کو اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے د پاکستان دارالخلافہ اسلام آباد دے اسلام دے پارا آزاد شوی دے قربانی مولا ورکردہ قربانی دیندار ورکردہ قربانی مسلمانان ورکردہ قربانی رسول اللہ عاشقان ورکردہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دین مانتے خیرت مند خلق ورکردہ نو پاکستان وجود پر آغلے دے اور دے پاکستان دارالخلافہ کم زیادہ چستاس اور زمان دے پورا ملک دے عوامو دے تقدرات و فیصلے کی گی دے پارلیمنٹ پر ذریعے نوے التمولا پکار دے کندے پکار ولی پا 1973 کے دیر جد و جہد نباد دیر ازمائشو او دے محنتونو نباد دیر تکالیفو اچتونو نباد دیر شہادتونو نباد اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام اغود دا همت او قوت او طاقت ورکا او کل ٹوٹل وہ کسان دن دی او سبار دی زما والد ماجد رحمہ اللہ دے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ سوال لسکالا دے سپلو دے صفو دے ہزار خادم باتے شوئے دے دا طول پروسس دا طول معاملہ دا دے اغد اشتر گلان دے دا بیس املے کے بے وسر بستہ اچھا تولا اتبا پدے محنت و پدے کاوش کے اغد حضرت ہزاروی رحمہ اللہ شان بشانہ بولالو بیس املے کے دننا مفکر اسلام مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت فاتح قادیانیت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور ثانی دیوبند دارالعلوم حقانیہ معتمن استاد المحدثین حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اور نور زما اکابر علماء اسمبلی کی دنیا اور اسمبلی بعد اور اخبر پر محنت دن رات سبانہ محنت کرے دے اور الحمدللہ یہ وقت آگے کہ اللہ تعالی دے علماء دے محنت دے برکتا دے جد و جہد دے برکتا راروان نسل دے پاکستان اگر دے قادیانیت اور دے حود سادشنونا محفوظ کون دے پارا اللہ پاک دے دلائل پر بنیاد مانتے دے خطابت پر بنیاد مانتے دے تحریر اور دے تقریر پر میدان کے الحمدللہ اللہ قادیانیانو تا شکست ورکو او بٹو چکلا فا آغا دغی مانتے دستخط کو وزیر اعظمو مولانا ہزاروی رحمہ اللہ ورسکا اغا مسودہ وروا
ورته بټو ورته وې چې زه خو قائل شمه زما ښځه له قائل کا مولانا هزاروي درې ورځې او درې شپې په پردې کې د علماو په وفد کې د بټو ښځه د رسول الله په ناموس باندې قائل کړه کله چې بټو په هغې باندې سین کو نو دا یې ووې چې دا صرف سهن نه دی بلکې دا زه خپل غاړې ته هغه پنده دی پانسۍ اچومه لیکن مولانا هزاروي رحمه الله ورته وفرمایل چې بټو صاحب दुनिया तो आने जाने वाली है लेकिन महशर के मैदान में ये फैसला होगा कौन है खरा कौन है सच्चा कौन है मुनाफिक और कौन है ईमानदार वे आगा वक्त के रसूलुल्लाह शफाअत हकदार बदगते अल्लाह ताला दे जमंगा उस्तासो तोल दिल हाजिरी कबूल व मंजूर की माला मख के चूंकि बिल प्रोग्राम पर सफर खोल ली अल्लाह तबारक व तआला जमा उस्तासो दा हाजिरी अखबल दरबार के कबूल की जमाद हजरत रहिमहुल्लाह हमेशा दायो मिशन बो अगर इस्लामाबाद के जमीयत उलमा इस्लाम आज़ादी मार्च हो के सक्कर के इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस हो कदे कराची में जार कायद मानते अलतब उम जकल से कॉन्फ्रेंस बो अहूब तशरीफ होला या दिल का खत्म नबूवत और अकाबिर प्रोग्रामों तबराता न आखिर के बे अल्लाह जिक्र को न दे अल्लाह जिक्र यो सो करे बहुम वाखलू चले अल्लाह मुबारक नुम दा सआदत तासुता और माता अल्लाह नसीब की अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह यो जब खाली बातें नशी भाई ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।